الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام تقریباً شپږم سورت ده او په نزول کې 55 سورت ده. د الحجر نه وروسته نازل شوی دی. ربط دا دی مخکې رد شرکو و انعام کې دلائل ذکر کوي رد شرک، یا مخکې مائده اوله حصہ کې رد شرک پیالي و او دویمه حصہ کې رد شرک اعتقادي و. نو دې صورت کې اوله حصہ کې رد شرک اعتقادي دی او دویمه حصہ کې رد شرک فعلي دی. یا مخکې تحریمات د غیر الله بیان شو، نو دلته بعضې صورتونه د تحریمات د غیر الله ذکر کوي. یا مخکې ما احل لغیر الله ذکر شو، دا صورت تفصیل کوي. یا مخکې صورت په توحید باندې په عنوان د ملوکیت د الله ختم شو، لله ملک السماوات والارض. نو دا صورت توحید په عنوان د حمد د الله، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. د صورت خلاصه د صورت دوی حصے ده. اولنی حصہ دا د 119 نمبر آیات پورې ده، 119 پورې اولنی حصہ ده. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. او دې حصہ کې په ټولو اقسامو د شرک اعتقادي باندې رد کوي. دویمه حصہ اخر پورې ده او دې کې ټول اقسام د شرک پیالي هغه رد کوي. بیا دا اوله حصہ شپږ بابه ده. اولنی باب دا به د اول نه تر 11 آیات پورې قل لمن ما فی السماوات والارض دغه ځای پورې. او په دې حصہ کې دعوه د توحید ته په درې عقلي دلیلونو، زجر د منکرینو د دې دعوې له، او تخویف دنیوي دی، او یو درې سوالونه او د هغې جوابونه د صورت کوي. مقصد السوره د سورة انعام مقصد او موضوع. نو بعض علماء وایي چې مقصد بیان العقیدة الصحیحه اساس الایمان والدین.
صحیح عقیده د صورت ذکر کوي چې هغه د ایمان او د دین بنیاد دی. یو عالم دی ابو حاشم عبدالبدیع، دغه کتاب دی نور البیان بمقاصد سور القرآن. په هغې کې وایي د انعام مقصد صحیح عقیده بیانول. دویم قول بعضې علما وایي د انعام مقصد التوحید الخالص لله فی الاعتقاد والسلوک، خالص د الله توحید په عقیده او سلوک کې، والرد على جميع انواع الشرك والمشركين، او د شرک او د مشرکینو ټول اقسام رد کړي. دیو جنا مفسر قرطبی وایي دا صورت اصل ده په محاجی د مشرکینو کې او د مبتدعینو کې او د هغه چا کې چې هغه قیامت نه مني. دریم قول زمون شیخ نور الله مرقده خپل تفسیر احسن الکلام کې وایي چې انعام کې مقصد اثبات د توحید دی په ادله عقلیه نقلیه سره د طرق اربعه د تعلیم نه او شپږ امتحانات په مبلغ او داعی باندې، او رد په ټولو اقسامو د شرک او د مشرکینو. بعض علماء وایي مقصد د صورت څه دی؟ تقریر عقیدة التوحید بالبراهین العقلیه ونقض الاعتقادات الشرکیه. توحید عقیده ثابتوي په عقلي دلیلونو باندې، او شرک د هغې جرړې وباسي. دا صورت چې نازلېده ماوردي روایت راوړی دی چې 80,000 ملائک د دې د نزول سره راغلي وو، او دا ټول په یوه شپه کې نازل شوی دی. محاسن التاویل کې قاسمي صاحب لیکلي دي، جمال الدین قاسمي، چې دا مکه کې په یوه شپه نازل وو، 80 ملائک وسو 80,000، او یجأرون بالتسبیح الی الله، الله تسبیح بیانوله. او دا سورة انعام دا د قل لفظ یو کم 40 ځای سورت راوړی دی، قالوی 15 ځل راوړی دی. دغه سورت کې ایمانی عقاید او ایمان د هغې متعلق مضامین د هغې تذکره کوي. او د دې ځای نه د قرآن 2مه حصه شروع کېږي، او دا به د سورت کهف پورې، او دې کې 12 سورتونه دي. او دا مسله ذکر کوي چې الله رب دې د ټول مخلوق تربیت کوي. نو موضوع د ربوبیت د الله د سورتونه ذکر کوي. په اول کې آیات کې عنوان دی توحید، په عنوان د الحمدلله باندې. وهب وایي د تورات سورة فاتحه هغه ابتدایي آیاتونه د انعام دي تر یعدلون پورې. دا فاتحه د څه وه؟ د تورات وه. د قرآن هم فاتحه ده که نه؟ د تورات فاتحه دا آیات الحمدلله الذي. او دې آیات کې 4 غټ مخلوقات الله ذکر کړي دي.
اسمانونه او یو ځمکې دوه، تورتمونه درې، رڼاګانې څلور. اسمانونه مخکې کړه ځکه مخکې پیدا دي. دویم اسمانونه د ځمکې په نسبت عزتمن دي، عزتمن خلق مخکې کوي. ورپسې آیات کې یو ظلمات دی او یو نور دی. دې کې علما درې معنی امام ماوردي کوي چې د ظلمات نه اجسام مراد دي او د نور نه ارواح مراد دي. الله بدنونه پیدا کړی دي، روحونه پیدا کړی دي. دویم قول د ظلمات نه عملونه د بدن مراد دي، اعمال الابدان. او د نور نه هغه تصدیق د قزړه مراد دی. دریم قول د ظلمات نه جهالتونه او بېدینۍ او د نور نه علم او عقیده د توحید مراد ده. الحمدلله، حمدونه دی الله ذات له چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې. وجعل الظلمات، ګرځولي دي تیارې، والنور او رڼا. ثم الذین کفروا، بیا دا یاد کا چې کافر بربهم د خپل رب سره یعدلون، نور خلق برابروي، د الله سره نور برابروي. عدل په معنا د مساوات سره، یعنی د الله صفتونه مخلوق له ورکوي. دا ګوره لومبی دلیل شه، الله له حمد دی. ولې اسمان ځمکې تورتمونه رڼاګانې دی پیدا کړي دي. اوس دویم دلیل د انسان پیدایش. الله هغه ذات دی چې پیدا کړي وي من طین، د خټې نه، د ابتدایي خلقت د آدم. ثم قضا، بیا پوره کړې ده اجلا نیټه، دا نیټه د مرګ ده. او اجل مسمى، دا دویم نیټه دا د قیامت نیټه ده. او دویم قول حسن او مجاهد وی چې د اجلن اولنی نه د دنیا نیټه ده، او د اجل مسمى نه د قیامت نیټه ده. دریم قول دا دی چې د اجل نه وختونه د دنیا مراد دي، او د رستنی اجل نه هغه مرګ د انسان مراد دی. او کله چې قرآن کې صحیح معنا وکړي کنه او ښکته د لفظ ته صحیح وګورئ، نو بیا معلومیږي چې دا اجل اولنی او رستنی دا یو دی، دوه نه دي. ګورئ معنا کومه. ثم قضا، بیا فیصله کړې ده اجلا د نیټې. نو کله د نیټه ورپسې واورئ. واجل، دغه نیټه مسمى عنده، معلومه ده د الله سره. ثم انتم تمترون، بیا تاسو شکونه کوئ د الله دین کې. دریم دلیل، الله هغه ذات دی په سماوات چې اختیاري دی په اسمان او ځمکه کې. یا وهو الله، د الله بندگی کې دی چې په اسمانونو او ځمکو کې. یعلمو، پوهیږي سرکم، په پټو رازونو ستاسې، وجهرکم، په ښکاره اعمالو ستاسې، ویعلمو ما تکسبون، عالم دی ستاسې په کسب باندې. درې حالت د انسان ذکر دی. یو چې د انسان د راز خبري، دویم چې ښکارې کوي پروا یې پرې نه وي، او دریم کسب. معنی دا چې انسان په هر حال د ځایونه ما زجر. وما تاتیهم، راتګ نه کوي دی ته یو معجزه یا یو آیات د آیاتونو د رب نه، الا کانوا عنها مورثین، اگر یې د هغې نه اعراض کوونکي. فقد کذبوا بالحق، یقینا دی دروغجن که حق لا، لما جاءهم، کله چې حق ونه راغلی و.
فسوف یاتیهم زرد چراب شیرتا انباء ما كانوا به یستهزئون خبرونه داغی عذاب چې دوی پسې ټوکې کولې هغه کوم عذاب پسې چې ټوکې کړي دي د هغې خبرونه به ورله راشي الم یروا کما اهلکنا من قبلهم د دې آیات عنوان دی تخویف دنیوي ایا نه ګوري دا خلک څونه ډېر مې تباه کړي دي د دوی نه مخکې من قرنین د پیړو والاونه مکناهم زمي به ورکړی و په ځمکه کې په داسې مقدار ما لم نمکن لکم چې زمي نه دی درکړی هغسې تاسې ده سوره سبا کې دي چې دا موجوده د هغې لسمې یا څلوېښتمې حصې ته هم نشي رسېدلی دویم دلیل وارسلنا السماء رالیږلی مو باران په دوی باندې مدرارا د ضرورت مطابق مدرار د ضرورت مطابق یا مدرارا پرله پسې شیبې شیبې دریم نعمت ګرځولي مې وو نهرونه تجري چې روان وو من تحتهم لاندې د ملکیتونو او د بنګلو د هغوی نه یا راسې وکړ فاهلکناهم پس ما تباه کړي وو دوی له په سبب د ګناهونو د دوی وانشأنا پیدا کړي مې وو د دې نه وروسته قرنن آخرین نورې پیړۍ آیات کې دلیل دی په دې چې ګناهونه دا د هلاکت یو سبب ګرځي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس د دې ځای نه وروسته درې سواله دي په دې درې آیاتونو کې او الله د دې جواب کوي نو دا آیات ورپسې آیات او ورپسې بل آیات د دې عنوان څه دی جواب د درې سوالونو اول سوال که دا قرآن رښتیا د الله کتاب وي نو په یو کاغذ کې په یو ځل موږ له راکړه دا مه کوه چې نن یو صورت نازلېږي او سبا بله او بله او مقصد د دی دا و چې یو ځل به یې لاس کې واړو راواړو او د تورات په شانه انکار به دې وکړو نو الله جواب کوي چې که په یو ځل په یو کاغذ کې مې رالېږلی وې لاس کې به اړولی راړولی وې او دې کافرو به ویلی چې دا جادو دی دروغ دي دې کې روح عزت نشته او نه دې کې هدایت دی او نه دې کې د الله د رضا کولو خبرې دي وایي ولو نزلنا کما نازل کړی وی په دی باندې دا قرآن علیک پتا کتابا په یو ځل فی قرطاس په یو کاغذ کې فلمسون لګولی به وی د خپلو لاسونو سره لقال الذین خامخا وینا به کړي وی کافرو چې نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو دی ښکاره وقالوا لولا انزل عليه ملك دا دویم اعتراض کچیرته دا قرآن د الله کتاب وی نو صحیح ده کنه دا پیغمبر به هم وی خو د دې په ځای دې موږ له فرشته رالیږلي نو فرشته به راغلي وی او قرآن به موږ ته ویلی اوس یو یتیم هلک له قرآن ورکړی شو موږ ته دا وایي نو ملک دی راشي نو الله جواب کوي دا د پیغمبر خبره لږ د مزې ده او که فرشته راغلي وی او خلاف هم کړی وی نو سمدستي به تباه کړي وی بیا ورکې مهلت نه وی وقالو دی ویلي وو لولا انزل علیه لولا په معنه د حلاسه ولی نشی نازلی دے پر راوړلو د قرآن ملکون فرشته جواب که نازل کړي مې وی فرشته د قرآن د استازۍ دپاره لقضی الامر خامخا فیصله به شوې وی د کار د عذاب ثم لا ینصرون بیا به دوی له مهلت نه وی ورکړی شوي ولو جعلناه ملکا دا دریم سوال او دا غي جواب ای فرشته دې راغلي وي
نبی دی موی فرشتہ دی اللہ جواب کئی کما فرشتہ را لېږلی وی ولو جعلناه ملکن کې دا معنی ده دا نبی دی فرشتہ وی نو الله وی که فرشتہ مې را لېږلی وی نو ما به د سړي په شکل را لېږلی نو بیا به په دوی شک کولی چې دا اوس سړی دی او که دا فرشتہ ده ولو جعلنا که ګرځولی وی موږ هو د پیغمبر نه ملکن یو فرشتہ نو لجعلناه رجلا خامخا ګرځولی به مې وی په شکل د یو سړي وللبسنا علیهم خامخا شک به مې راوستی وی په دی ما یلبسون هغه څه چې دوی پکې اوس کوم شک کوي دا یوه معنا ده او دا معنا قلبي کړې ده دویمه معنا سجاج کوي وللبسنا علیهم یو شانې کړي به مې وی په دی دا شکل د نبی او د فرشتې ما یلبسون هغه څه چې دوی کوم مشابهت کوي درېیمه معنا د لباس نه دی اغوستې به مې وی د فرشتو ته ما هغه جامې یلبسون چې دوی یې اغوندي عام د انسانانو لباس به یې کولی نو بیا به دوی ویلی چې دا اوس ملایک دي او که دا انسانان دي او که سړي دي ولقد استهزئ برسل من قبلک آیات کې محمد رسول الله علیه وسلم له تسلی ورکړي که دا خلک د خلاف کوي ټوکې درپسې کوي کله ته جادوګر وایي کله ته نجومي وایي کله ته لیونی وایي چې زړه له درز ورنه کړي په مخکینو ډېرو پیغمبرانو پسې دا ټوکې کړې وي د عذاب راغلی او خلک الله تباه کړي وو ولقد استهزئ یقینا ټوکې شوي دي برسل تنوین د تکثیر مراد دی په ډېرو پیغمبرانو پسې ستا نه مخکې احاطه نازل شوی و عذاب په هغه خلکو پسې سخرو منهم چې انبیاو پسې ټوکې کولې دا ما کانو به یستهزئون د فاعل د حاقه دی نازل شوی و په ما هغه عذاب کانو چې ودی به پاغه پوری یستهزئون ټوکې کوونکي او الله وایي هویوا وګرځئ ځمکه کې ثم انظروا بیا د عبرت په نظر وګورئ څرنګه وو اخر انجام المکذبین د هغه خلکو چې د پیغمبرانو تکذیب یې کړی قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دیم باب دے او دا بدا دے زینئی دا ودش اتم نمبر آیات پورے وما من دابت فی الارض دے باب کی څلور دلائل ذکر کئی عقلی او درې طریقې د تعلیم ذکر کئی او بیا په دلائل تفریح ذکر کئی د پیغمبر علیہ السلام صدق ذکر کئی زجر ورکئی مشرکانو لا او تخویب او په اخر کې تسلی جناب رسول الله علیه وسلم لا دا کل من ما فی السماوات د آیات عنوان دی نفی د شرک فی تصرف په ذکر د دلیل عقلی اعترافی باندې دلیل عقلی اعترافی یعنی هغه عقلی دلیل چې دوی په اقرار کړی دی چې او خبره نه قصده او مقصد د دلیل بچي متصرف الله دی غیر الله متصرف نه دی هوایا پیغمبره لمن ما فی السماوات والارض د چا اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو او ځمکو کې نو بیرته هغوی به غلي شي نو ته ووایه لله اختیار د الله دی كتب على نفسه لازم کړی دی په ځان الرحمت چې زه به رحمتونه لېږم په مؤمنانو باندې الرحمت للمؤمنین هغه رحمت څه دی
لا یجمعنکم خامخا بجمع کی تاسی الى یوم القیامه ورځ د قیامت هغه ورځ لا ریب فیه چې شک پکې نشته دا قیامت هم د الله د رحمتونو یو رحمت دی ځکه قیامت چې قایم شي د مؤمنان به د تکلیفونو نه دمه شي د الذین خسروا انفسهم دا مبتدا ده او فهم لا یؤمنون دا خبر دی هغه خلک چې تاوان کې چلی دي خپل ځانونه په کفر کولو باندې فهم لا یؤمنون د ایمان نه لري دویم دلیل وله د الله اختیار کړي ما سکن فی الليل هغه چې الله پیدا کړی دي د شپې دا یو معنا دویم ما سکن هغه چې قرارې نیسی په الليل د شپې حرکت ذکر نه کړ سکون ذکر کړي فقلاره او حرکت ذکر نه کړ حرکت کم دی دویم هر حرکت پسې دوسته سره سکون راځي کټول منډي اوه نو به ما خامو دکی او کما خامو د نشي نو په مرګي خو به دکی دا سکون د هر حرکت نه رسته راځي خاص د الله اختیار کې دي هغه چې خلق پکې دمه کوي د شپې والنهار معنی ونشرت بالنهار او د ورځې خوريږي الله ډېر اوریدونکی د دې اوازونو له او العلیم ډېر پوهه دی د دې پرازونو قل اغیر الله دې آیات کې اولنۍ طریقه د طرق د تعلیم ده دعوت بچن کې او آیات کې دریم دلیل عقلیم ده وتوایا غیر د الله نه زونی سنسان نه ولیا مددگار قرطبی معنی کوي ربا وناصرا معبودا رب او معبود او ناصر الله نه ما سوا ونیسم الله څوک دی یو صفت د الله فاطر السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی دویم وهو يطعم الله خلق له خوراکونه ورکي ولا يطعم خوراک نشي ورکي دي اغلا چې بل څوک له خوراک او الله رزاق دې ټول خلق له خوراکونه ورکي دا خو یو طریقه د الله بندگی کوم ځکه ځمکه اسمان د الله دی خوراک د الله دی دویمه طریقه وتوایا پیغمبران ما ته حکم شوه ان اكون چې يمز اول من اسلم رومبه دا غچانا چې توحید منل دي او اسلام قبول کړي دا اول من اسلم کی و معنا ده اول غڅوب استسلم لامر الله چې د الله حکم ته گردن کړي دویمه معنا اول من دخل فی سلم الله وخرج عن عداوته اول هغه څوک چې د الله کړای کې ورنوته دي او د دشمنی نه وته دي دریم اول من اسلم لومبنه د هغه چانه چې د ابراهیم په دین کې ورنوته دي او دا اولنې یا د قریشونه او یا د مکی والا او به اولنې مسلمان ابوبکر صدیق ده غټو خلقو کې ماشومانو کې علي صاحب ده په خزو کې خدیجه الکبرى ده او مریانو کې زید بن حارثه ده او د نبوت نه مخکې اولنې مسلمان ورقه بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ده وایا ما ته حکم شوه چې شم اول دا غچانا اسلامه چې د الله توحید منلې ده او دارته حکم شوه چې مکه ګد مشرکان او دارته حکم شوه چې وایا زيریګم که خلاف حکم درغنا نو یریګم د څنا عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې چې ډېر لوی عذاب دی ورځ د قیامت د عذاب ډېر لوی دی مَن یصرف عنه د چانه چواړه ولې عذاب په دغه ورځ فقد رحمه یقینا الله قد رحم
رحمه سمانا رحم الله علیه او دادا کامیابی المبین خکارا زندباد آغا څوک دی چې د جهنم د اور نه بچ شو وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ آیات کې څلورم دلیل او مقصد د دلیل نفی د شرک تصور که الله ضرر ورسوي نو دا څوک لرې کولی نشي او که الله د خیر در ورسوي بالکل الله په دې قادر دی عبدالله بن عباس وایي زه نبي علیه السلام پسې په یو خر باندې سور وم وای ما ته ویلې اے ابن عباس وای ما چې لبیک یا رسول الله بے ویلې وای دریم ځل راته ویلې چې یا غلام یا لکا اذا سألت فاسأل الله چې سوال کې نو چانه الله وای اذا استعنت فاستعن بالله او مدد چې غواړې نو چانه وغواړه الله قد جف القلم بما انت لا تعالی چې څه مخې لرازي په دې د تقدیر قلم کې سیاهي وچه شوې ده او وای به راته ویلې چې کدا ټول خلق راجم شي او تا ته ضرر رسوي چې الله نه دی لیکلی نشي در رسولی او که خیر در رسوي چې الله نه یې لیکلی نو هغه نشي در رسولی او تا ته چې کوم لیکلي دي هغه تا نه خطا کوي چې بل له ورشي او چې کومې نه یې لیکلي نو هغه تعالی ناراضي چې د بل ناراضي الله نو دې آیات کې الله نه په شرک تصرف ذکر کوي او غرض څلورم دلیل دی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ ورسي الله تا بضر ضرر فلا کاشف له نشته لري کوم کې دی الا هو مگر دغه والله دی که ورسي دتا څه خیر نو د الله پارشمانه قدرت ناک دی بل دلیل وهو القاهر د الله زور ور دی فوق عباده د پاسه خپل بندگانو وهو الحکیم دا د ډیرو حکمتونو والا دی الخبیر ډیر خبردار دی په اعمالو د بندگانو باندې قل ایو شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بیني وبینکم دا آیات د مخکې سره مخکې دلایل د الله په قدرت او توحید ذکر شو اوس دې آیات کې د الله گواہی ذکر کوي په صدق د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې توحید او دلته څه دی رسالت دی مشرکین رال جناب رسول الله ته ویلې کته پیغمبري نو من تستا په دې دین باندې گواه وخیوا ولی عمران کی تیر شو شهد الله انه لا اله الته د الله گواہی په توحید نو به ویلې کته پیغمبري گواهان راول چې ته رښتینی پیغمبري دې آیات کې وایي دا گواہی او فیصله څوک کوي الله یې کوي قلو یوا یا پیغمبر ایو شین کم یو شی دی اکبر شهاده چې ډېر غټ دی په گواہی کې په صدق د نبی علیہ السلام وتوی والله شهید گواه دی او فیصله کوي فمن زما استاد سکی ووهی الیا ما ته حکم شوه د دې قران د انذرکم به دو معنی کوم یو معنا چې ويرون پتا سي ادم کی والاو ومن بلغ او هغه څوک چې قران وترسي بغیر د مکی والاو لئنذرکم یا اهل مکه ومن بلغه القران من غیر اهل مکه دغه معنا لئنذرکم چې ويرون تاسلا اعربوا به په قرآن ومن بلغ خلق ويرون به چې قرآن ورترسي د عجمونه په اول کې عرب مرادي او دیم کې څوک مرادي عجم دریم قول دا چې لئنذرکم به د په حاضر زمانه کې موجوده خلق او من بلغ د قیامت پورې چې څومره راځي
دا موږ هم د قرآن ګیرئ کنه کله راته وایي دا وکئ کله وایي دا مه کوئ اینکم ایتاسی لتشهدون دا گواہی کوئ چې ان مع الله چې د الله سره الهة اخرى نور الهه دي نو که دا مشرکان گواہی وکړي نو ته ووایه چې لا اشهدو زه گواہی نه کوم دا زه څه گواہی کوم ووایه زه گواہی د دې کوم چې انما هو اله واحد حقدار د بندګۍ الله یو دی او زیم بیزار د هغې نه تشرکون چې د الله سره شریک کوئ الذین آتیناهم الکتاب دې آیات کې عنوان دی دلیل نقلی د الله په توحید او دا کتاب والا څوک دي سیوطي لیکلي دي چې دا نیکان اهل کتاب ځکه آتینا الله ویلي او قرطبي وایي چې دام د یهود او نصاراو کې څه نیکان خلکو لکه ابن سلام او دا غن اتباع الذین اغا خلق اتیناهم الکتاب چې ماوله ورکړی دی قرآن یعرفونه پیژني دا پیغمبر لکه څرنګه چې پیژني زامن د دې لکه زامن چې څنګه پیژني نو خپل چې دا زمانه پیدا دي نو قرآن هم داسې پیژني فراوی چې عمر رضی الله عنه یو ځل عبدالله ابن سلام نه تپوس وکړ د دې آیت باره کې چې دې څه معنا ده نو عبدالله ابن سلام وایي زه چې کله پیغمبر علیه السلام ته وګورم نو زما سلو کې سل په سله یقین شي چې دا رښتینی دی او چې زوی مې د ماشومانو سلوبې کوي نو په هغې کې مې سل په سله یقین نشته دی ځکه څه پته لګي چې ښځو څه چل کړی دی داسې نه چې د زنا نه رایلې ده نو په زوی مې دونه یقین نشته لکه په پیغمبر په رښتینوالي چې مې یقین دی یعرفونه پیژني حقانیت د پیغمبر لا لکه زامن چې پیژني او خلک چې تاوان کې چلی دي خپل ځانونه هغه څوک دي فهم لا یؤمنون دا خلک دي چې ایمان نه لري ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا د دې آیات عنوان څه دی زجر منکرین د قرآن هغه خلک چې هغه د الله کتاب ته دروغ وایي وایي چې داسې دروغ دي الله وایي د دې نه غټ ظالمان نشته بل څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله کذبا دروغ او کذب بآیاته یا نسبت د دروغو کوي د الله آیاتونو قرآن ته شان دا دی لا یفلح الظالمون نشي کامیابېدی ظالمان نه په دنیا کې او نه په آخرت کې تخویف اخروي په براءت د الهو باندې یوم نحشرهم کې عنوان څه دی تخویف اخروي په براءت د چا باندې د الهو د مشرکانو فکم اورات چې راجمع وکول د معبودانو او عابدانو له جميعا ټول ثم نقول بهووا خلقو ته چې شرک کړي د مشرکانو ته وویل شي اینا شرکاؤکم څه شو ستاسې برخداران الذین خلق کنتم تزعمون چې تاسې په ګمان کوو چې دا د الله سر شریکان دي عبدالله ابن عباس سے وہی بیزاوی کے نقل کړی دی چې هر زعم په قرآن کې چې راشي د دې معنی دروغ دي اوس معنا وکړي کنتم تزعمون چې تاسې په دروغو ګمانونه کول نو دی به څه وایي ثم لم تکن بیا به نه وي فتنتهم عذر او بانه د دې اتقان کې سیوطي دوه معنی د فتنې کړي دي خو دلته معنی څه ده عذر او بانا دا به چې دی به وایي چې والله ربنا قسم دی په الله چې زموږ رب دی ما كنا مشرکین موږ خو شرک نه دی کړی ګوره دلته وایي شرک هم نه دی کړی نور آیاتونو کې دي دا مدد ښه به ورته ووایي نو د دې یو جواب
امام ماوردی کړی دی چې د قیامت مختلفې مرحلې دي 50 سره کاله ورځ ده نو یو ځای کې به ووایي چې اقرار وکړه دې کې دې ګټه ده نو اقرار به وکړي فدعوهم بل ځای کې به ووایي اوس انکار وکړه کېدای شي انکار دله پیدا وکړي نو وایي به چې والله ربنا ما كنا مشرکین او قطرب نحوي معنی کوي د دې معنی دا ده ما كنا مشرکین فی الدنیا عند انفسنا دا موږ چې کوم شرک کوو دنیا کې موږ خو دې ته شرک نه ویلی ځکه زموږ دا عقیده وه چې موږ په حق او صواب یو او دی زموږ الله ته وسیله ده نو بیا به معنی داسې قسم په الله چې رب زموږ دی موږ شرک نه دی کړی دغه زموږ عمل دا خو شرک نه دی دا خو موږ حق کار کوو انظر ګوره کیف کذبو څنګه دروغ ویلې په خپلو ځانونو وضل عنهم ورک شوي دي د دوی نه ما کانو یفترون هغه د دروغو دلیلونه چې دوی جوړول دنیا کې خو ډېر دلیلونه د دروغو جوړ کړي هغه به تیار څه ورک شي ومنهم من یستمع الیک عنوان د آیات دی دویم زجر بعضې دی کې داسې دي چې هسې غوږ دي تا ته او ایمان نه لري څه معنی مې وکړه یستمعو الیک هسې غوږ د تګ دي خو ایمان نه راوړي دا ایمان ولې نه راوړي دا وجعلناکې دا وو په معنی د از دی ځکه موږ ګرځولی دی د دوی په زړونو اکنتن پردې ان یفقهوه د پوهې د قرآن زړه باندې پرده ده په قرآن نه پوهېږي وفي آذانهم غوږونو کې وقره دروندوالی دی د الله دین پې بد لګي قرآن پې بد لګي وإن يروا کویني کل آیت هر معجزه او هر آیات لا یؤمنو بها ایمان پې نه راوړي حتی تر دې اذا جاؤکا چې ستا خواله راشي یجادلونک تاسو جګړې کوي او وای کافر نه دی دا الا ساطیر الاولین مگر د دروغو قصې د اولنو دي جوهری معنی کوي اساطیر اباطیل باطل خبرې دي ابو عبیده معنی کوي اساطیر معنی څه ده قصص الاولین اولنو قصې دي ابن منظور معنی کوي اکاذیب الاولین دا د اولنو دروغ دي وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون دیم دې آیات کې وسه بل مرض ول ذکر کوي او دې آیات کې یو څو معنی کوم ګورئ وتا محمد ابن حنفیه او حسن او سدی دا محمد ابن حنفیه دی دا د علی رضی الله عنه د یو وینځي بچو دا امیر وتا محمد علی پاسه وي محمد علی نه دی محمد ابن حنفیه دی هغه وی د دې معنی دا ده ينحون عن اتباع الرسول خلق باندې کوي د تابعدارۍ د چانه د پیغمبر او وینأون عنه او خپلم لري وزي د پیغمبر د تابعدارۍ دویمه معنا مجاهد او قتاده کړی ده چې ينحون عن القرآن ای يعمل به خلق د قران کریم نه منې کوي چې په قران کریم عمل ونشي او وینأون عنه خپلم کې لري وزي درېمه معنا ماوردی کړی ده چې دا د ابو طالب باره کې دی ابو طالب ینحون عنه خلق منې کوي د ضرر د پیغمبر نه او وینأون عنه خپلم د ایمان نه لري وزي او دا ابو طالب قریش ورته راجمع شولو ورته ویلي و ابو طالبه د وراره ته دې وویوه که ښځه غواړي له وربه کړو که مال غواړي که مشري غواړي
خدا دې نه وایي چې د الله ته او منات او عزا دا څه نشي کولی. ابو طالب چې راغی او رسول الله ته ویلې وراره قریش راغلي بس خبره وکړه د الله د نبی په مخ اوښکې راغلې او په ژړا شو او ویې ورته ویلې کاکا جانه اوسه پورې مې ته ملګری که ته نه یم بس زما الله شته دی دا زه خو ټوکې نه کوم زه خو دوی ته دین وایم. نو هغه بیا اشعار ویلې چې ما مخکې ویلي وو والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا. بچیا چې ټول راجمع شي ضرر د ته نشي رسولی چې تر څو د قبر کې د خاورو بالغ د سرګړي بالغ زما سر ته نه ایښی ښه. او نبی علیہ السلام ته وایي فاصدع بامرک ما علیک غضاضة وابشر بذاک وقرر منه عیونا. شلیدلې صفا خبره وکړه سترګې یخې کدې باندې. ودعوتني وزعمت انك ناسي ولقد صدقت وكنت صمامينا. ما له دعوت راکړه او زما دا یقین دی چې ته زما خیر خوایي او بچیا ته پخوانی امانتګري. وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. دسې دین دې راته وښوده چې هغه په ټولو دینونو کې غوره دی. زما مجبوري ده ولولا الملامة أو حزارية صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. که ملامتې د ملامتګرو نه وې او کنځلې د کنځلبارو جینکو نه وې نو زه به د سم سخي په دین مندلی وی. سبا به جینکۍ تمبل وی وی ابو طالب د اور نه وی دی. دا ماوردین د ده د اشعار راوړي دي سراج المنیر راوړي دي. وی دا آیاتونه د دی باره کې د ابو طالب باره کې دي او حدیث کې دی سپک عذاب به د ابو طالب وي تر ګټو ګټو به اور کې او دا سر به داسې جوش وي لکه یو کټوی چې په جوش کې راشي. وهم او دی ینهون عنه نور خلق منې کوي د پیغمبر د ضرر نه وینهون عنه خپل ته لرې وځي او نه هلاکوي مګر ځانونه وما یشعرون او نه پوهېږي تخویف یې اخروي. ولو ترى کتا لیدلی هغه وخت کله چې ودرولی شي دی په اور د جهنم فقالو دی به وایي یا لیتنا کاشکې نردو دنیا ته واپس شو ولا نکذبه تکذیب به نه کوو په آیاتونو د رب او یو به د مؤمنانو نه بل بدا لهم بلکې ښکاره شوی دی دوی ته ما کانو یخفونه هغه چې دوی پټوو من قبلو د دې نه مخکې چې هغه شرک او کفر بېدیني وه. وی الله دې واپس کړي که نه جواب ولو ردو که بالفرض دی واپس شي لعادو خامخا ګرځي لما هغه ګناهونو ته نهو عنهو چې دوی ترې منې شوي وو. وانهم لکاذبون یقینا خامخا دوی دروغجن دي. وقالو ان هي آیات کې زجر دی په انکار د آخرت. ویلي دوی نه دی دا مګر زموږ دنیوي ژوند دی او نیو منګه بمبعوثین چې بیا راپورته شو. جواب ولو ترى کتا لیدلی اذ وقفو کله چې ودرولی شي په رب باندې د الله مخې ته ودرولی شي ورته ویل کېږي به الیس هذا ایا نه دی دا قیامت بالحق رښتیا د قیامت چې راغی هذا معنی اتیان د قیامت. قالو دی به وایي بلا او دی وربنا قسم می دی پر رب زموږ سترګې وغړېدې. قال الله به ورته وایي وڅکه یا عذاب په سبب د هغې چې کفر هم کوو. قد خسر الذین یقینا تاوان کې پرېوتل هغه خلک چې دروغ یې ویلي وو په ملاقات د الله حتی تر دې اذا جاءتهم الساعه چې قیامت وله راشي بغتة ناڅاپه نو دوی به څه وایي وای به دی یا حسرتنا های افسوس دی موږ له
علاما پاغڅ فرتنا فيها چې موږ کوتاهی کړې د پدې کې په بار د قیامت. حسن معنا کوي ضيعنا چې وخت هم برباد کړی دی. او دویمه معنا قدمنا چې موږ مخکې لېږلي دي. وهم دوی یحملون بارایب اوزارهم پیټې د ګناهونو علی ظهورهم په شاګانو خپلو. خبردار ډېر بد دی ما یصرون هغه پیټې چې دوی اوچتوي تزهید په دنیا. وما الحیات الدنیا نه دی ژوند دنیوي الا لعب مګر د ماشومانو لوبې دي. ولهونا او اصل پیدهم مشغله ده. وللدار الاخره خامخا جنت ډېر غوره دی للذین هغه خلقو له یتقون چې د شرک او د کفر او ګناه نه ځان بچ کوي. افلا تعقلون ولې د عقل نه کار نه دی. قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون د دې آیات نه وروسته دا څلور آیاتونه دي تر هغه وقالو لولا نزل علیه اغزه پورې. په دې څلورو آیاتونو کې څلور تسلیګانې دي رسول الله. دا قد نعلم دا اوله تسلی، ولقد كذبت دا دویمه تسلی، وان كان كبر عليك دا دریمه تسلی، او انما يستجيب الذين يسمعون دا څلورمه تسلی. کله چې سړی خپه شي نو د هغې چې څوک خیرخواهاني هغه له تسل ورکړي خیر دی مړه داسې کېږي فلاني سم شوي کله کله دا کیسې کېږي. الله نبي علیه السلام ته وایي زړه مه تنګوه، زه پوهېږم چې دا خلک تا خفه کوي خو فانهم لا یکذبونک. آیات کې یو څو معنی. یو معنا لا یکذبونک بحجة څه دلیل باندې ستا تکذیب نه کوي، دا تکذیب عنادي تکذیب دی. دا معنا قتاده و ابو صالح کړی ده. فإنهم دوی لا یکذبونک تا دروغجن نه ګڼي په څه دلیل باندې، لیکن ظالمان د الله په آیاتونو باندې ضدن او عنادن تکذیب کوي. دویمه معنا لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي. تکذیب د چا کوي؟ الله وایي زما کوي ځکه ته زما استازی. نو د استازي تکذیب دا د مرسل تکذیب دی چې چا لېږلی. درېیمه معنا لا یکذبون قولک ستا خبرې ته دروغ نه وایي لعلمهم بصدقک. دوی ته د پخوا نه پته ده چې محمد رسول الله رښتینی دی، خو تکذیب کوي د هغه دین چې تا پرې راتګ کړی دین نه مني. او سبب نزول د دې آیات دا دی. د یهودو کې یو مولا اخنس بن شریق دا د ابو جهل سره مخامخ شو. ورته ویل ابو الحکم دی راغی او بیت الله مخې ته څه خبرې مو قریشو ته وکړې. بیا یو ویل ما سبه ځي، بل ویل ما سبه ځي. ده ویل زه د سید الوادي ابو جهل سره ابو الحکم سره لاړ، دواړه ګپ لګئ، شپه په نیمې ور واوښته. یو یهودي دی یو مشرک کافر دی. نو دا یهودي د ابو جهل ته وایي ته ما ته ووایه د محمد صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغلی دی دا هلک رښتیا دی او که دروغجن دی؟ نو ابو جهل ورته وایي دې ځای کې خو نور څوک نشته، یو دی یو زیم. الله مې باندې مې د قسمي د کعبې پر چې محمد صادق دی د دروغ نه دي ویلي. نو بیا ورته دغه وایي اخنس چې راځئ چې دوی ایمان پرې راوړو کنه څنګه موږ مدینه کې لانجې کوو تاسې دلته کوئ. ابو جهل ورته وایي چې دا زموږ د تره زامن دي د قصی، نو او موږ د ترونو زامن یو. دی اجینو له اوبه ورکولې موږ یې هم ورکوو، دی ستوان لمدی موږ یې هم کوو، دی د بیت الله خدمت کوي موږ یې هم کوو. نو که د ده نبوت او پیغمبري وسومنه
نو په ما لره موږ به څه چل وکړو د دې مقابلې کې بیا خو موږ ته ګورولي ونه شو موږ خو وبېرله نو الله آیاتونه نازل شو چې تا ته تکذیب نه کوي یهودي ته مو وایي چې دا رښتینی دی خو د دوی اصلي تکذیب د الله د دین دی پوه شوې آیات باندې قد نعلمو یقینا من پوهېږو انه شان دا دی لیحزنک خامخا خفه کوي دا هغه خلک یقولون چې دا خبرې کوي کله ته لیونی وایي او کله بل کله بل فإنهم دوی لا یکذبونک تا دروغجن نه ګڼي لیکن ظالمان د الله په آیاتونو یجحدون انکار کوي ولقد کذبت رسل دا دویمه تسلي ده ای پیغمبره که دوی تا ته دروغجن وایي او ډېرو پیغمبرانو ته ویلي هغو صبر کړی او تم صبر کوه د هغوی په قومونو عذابونه راغلي په دوی به هم راشي ولقد کذبت یقینا نسبت د دروغو شوی و رسلون ډېرو پیغمبرانو ته ستا نه مخکې فصبرو صبر یې کړی و علی ما کذبو په هغه څه چې تکذیب پرې شوی و واوذو ضرر ورته رسول شوی و تر دې چې راغلی و هغې ته نصرونه زموږ مدد ولا مبدله نشته بدلون د الله کلماتو وعدو له او یقینا راغلی دی تا ته من نبأ المرسلین خبر د نورو پیغمبرانو وان کان کبر علیک یا رازق دا درېیمه تسلي ده او مقصد دا دی ای پیغمبره دا خو د الله قانون دی چې انبیاو باندې تکلیفونه راغلي اوس که ستا زړه تنګي او وایې چې دا زه نشم برداشت کولی نو الله وایي زه به ته یو څو طریقې درښیم که وس دي دا ځمکه سوری که او زه ښکته پکې لاړ شم نو د دوی نه به خلاص شي نو دا وس دې شته نه یا یو اندرپایي پوړی اسمان ته ولګوه او بس بره وخېږه او لاړ شه عذاب پرې راوله او دوی ته به وبرباد دا وس دې شته نه نو بس دعوت کوه او صبر کوه وإن کان کوي کبر علیکا چې ډېره درنه لګي په تا د دوی اعراض که وس دې ان تبتغیا چې ولټې نفقا یو سورنګ په ځمکه کې او سلمن یا یو اندرپایي په اسمان کې اتات یو چې راتګ ورته وکړي بیا په یو معجزې ورشه راوړه ولو شاء الله که په زوره غوښتې الله لجمعهم خامخا دی به جمع کړي وي په هدایت مکېږه من الجاهلین د ناپوهه خلکو نه انما یستجیب الذین یسمعون دا هم تسلی ده او دې آیات کې څلورمه تسلی او دا علت ده د عدم هدایت چې دوی دا هدایت ولې د ایمان نه راوړي نو دې آیات کې علت ورناسی الله وایي دا د الله دین ته غوږ نه ږدي لکه څنګه چې کون د الله دین نه اوري مړی خبره نه اوري نو دا ظالمانو دغه شان د الله د دین نه ځانونه وړاندې کاندل کړي دي انما یستجیب الذین یقینا خبره قبلې د الله د دین هغه خلک یسمعون مفعول دلته حذف دی یسمعون دعوت الایمان چې اوري دعوت د ایمان اول موتا یبعثهم الله مړی والله را پورته کی قیامت کې به خاص الله ته یرجعون حساب له ورګرځول شي وقالو لولا نزل علیه د دې ځنه رستا د آیات کې جواب ته یو سوال دی ویلو یو داسې معجزه دی د پیغمبر له ورکړې شي کومه چې موږ غواړو الله جواب کوي اختیار د معجزو د پیغمبر سره دی وقالوا وعيدين لولا نزل عليه ولل شنازل دې په دې پیغمبر یو معجزه من ربه دربنا جواب ان الله قادر الله دې وصلون کې پدې ايو نزل آیا چې معجزه راوړيږي او زید د خلقنا لا يعلمون نپويږي چې دا معجزه د نبی اختیار کې نشته وما من دابة في الارض دریم باب دی او دا بل دې ځنهي د څلور اویا نمبر آیات پورې
آیات څلور اویا پورې د ابراهیم علیه السلام قصه چې شروع کیږي د دغه ځای پورې وایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او دې کې لس دلایل عقلیه ذکر کیږي سو دلایل عقلیه لس او زجر ده او ابتلاء بالنعم والنقم ده کله الله دسه امتحان کوي انسان بی دینه کیږي او الله ترقی ډول اور کوي به تخویف او بشارت ده او یو درې سوالونه دي دغه جوابونه او ترغیب ده موالات د موحدینو ته او د تبلیغ یو دوه قیدی دي چې هغه ته ویل کېږي عقبات شپږ عقبې انعام ذکر کړی دي چې دا په مبلغ راځي اول دلیل وما من دابة نشته یو زنده سر پس مکه کې ولا طائر نه په هوا کې مرغ یطیرو چې الوزي بجناحی په خپل وزرو الا مگر دلیدی امثالکم ستاسی غنتی اللہ تا محتاج دی تو رزق امثالکم معنی بانی پوش ستاسی غنتی اللہ تا رزق کی زدی محتاج دی دویم ستاسی غنتی دی پا مرگ کی تاسی چمری دی مری دریم ستاسی غنتی دی دا اللہ تسبیح بیانی تحمید بیانی حاجات اللہ تا پیش کئی الله عالم په نفع او ضرر باندې ګڼي او مون امثال او دریم معنا ستاسو غونته دي په توالد او تناسل کې بچی کیږي او د بچو میندې او پلارانی وي واغله معنا ډېر غوړه ستاسو غونته دي په احتیاج کې ما فرتنا ندی پریخي مو په کتابه په لوح محفوظ کې یا کتاب قرآن کې ندی پریخي من شین سشه آیات کې دې نقطې ته اشاره ده چې ایمانیات مکمل په قرآن کې بیان شوي دي ځکه الله څه وایي ما فرتنا ندی پریخي مونږ په کتاب په قرآن کې من شین سشه ثم الى ربهم يحشرون بیا رب د دیتا ورجمع کولې بشي په مرګ باندې یا په باس بعد الموت باندې نشافوری لیکلی دی د دې آیات دلان دی چې ما فرتنا فی الكتاب من شیء و ما من علم الا وفي كتاب الله اصله دنیا کې د څه علم نشته دی مگر قرآن کې دا غي اصل شته هغه پادری ډاکټر راغله د حضرت رشید زمانه ته وایمانه یو عالم راوړه عالم یو لراوس وستاسي دین پورا دی وایو وتوي ستاسي قرآن کې مونږ ته د طب او ډاکټري وخیل هغه عالم وتوي چې طب او ډاکټري زمونږ الله په دوه ټکو کې را باندې کړی وکلو ډوډۍ خورئ او واشربوا بمسکئ ولا تسرفوا ډیروي بیا نه بیا په معدې باندې بوج راځي چې په میدان بوج راغی ارزه به خوږیږي او بیمار ځکه میدا د مرزونو دفتر دی هغه ډاکټر غلې وی ولا نعم ما قال ربكم الله ډېر خوي دا خو رښتیا د ډاکټرۍ بنیاد دا دی چې میدا باندې بوج مراوله چې به بیمار نشي نو بیا یې ورته ویلې چې دا خو قرآن کې شته نستاسي پیغمبر خو د ډاکټرۍ باره کې څه نه دي هغه ته وایي زمونږ پیغمبر هم په یو خبره کې ټوله ډاکټرۍ راګیره کړې وایي څنګه وایي بحسب ابن ادم لقیمات یقمن به صلبه باید چې انسان دونه لږه ډوډۍ وخوري چې سره ګزارې پې کېږي نو د بدن صحت دی دغی هغه پادري انګریز وایي ما ترکه کتابکم ولا نبیکم للطب فی طب لجالینوس بطب شیئا ستاسې قرآن او ستاسې پیغمبر په ډاکټرۍ کې د جالینوس اصول ختم کړي دي هیڅ متفرع نه کړل ځکه الله وایي ما فرطنا فی الکتاب من شیء او نشابوري وایي ما من علم الا وفي کتاب الله اصله
ثم الى ربهم برب دیتا یحشرون ورجم بشی فمرگ بانی یا فباس بعد الموت بانی تفویق آغا خلق چه دروغی ویلی زمن پایاتونو سمن تالله د دین نه کاڼه دي بکمن چاړهګان دي په ظلمات په تیارو د بېدینۍ کې دي چاله چې الله وغواړي یضلله بېلارې کې هغېله او چاله چې وغواړي نو ویې ګرځوي په صراط مستقیم هدایت هم د الله اختیار کې دی قل ارأیتکم دا دویم دلیل عقلی دی ووایا خبر راکړئ ان اتاکم عذاب الله کراشی تاستا د الله عذاب په دنیا کې عذاب الله په دنیا او اتتکم الساعه یا قیامت راشي تو غیر الله تدعون د الله نه سوا نور څوک برابر کنا الله برابر ان کنتم صادقین کرشتنی وای نه بل ایاو بلکې خاص د الله تدعون تاسو برابر چراوی بلای فیکشفو لری کئی اللہ ما تدعون الیه آغت چتاسی ترا مدد شوی ویداغی دپار و انشاء کد اللہ فخی رضا نفی لشرک دعا و تنسونا گیروی تاسی ما تشرکون عبادت دا آغت چد اللہ سے شریک وی بیخو غیر اللہ تکلیف کی دی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک دیر آیات کی نبی علیہ السلام ته تسلی ده او دیتا ابتلا بالنعم والنقم وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته دا یو شک پرې وکړه چې دا خلک څنګه د الله دشمنان دي او الله یې داسې ماړه او پوره ساتي د کافرو له دا رزق ورکوي ورسه نو الله وایي مخکینو امتونو چې پیغمبران برال دای په کفر ډېرو الله به نعمتونه ډېرو بس په الله ونیول مال به ته واغست بدن به ملت تاسو او د دې لپاره چې الله تعالی شي یو ورځ به دای په الله راغلی شي ولقد ارسلنا یقینا لذنمو پیغمبران الی من دیر امتون تاستانه مخکی به منی ولیو بالباسای په تکلیف د مال وضراو په ضرر د بدنونو لعلهم د دې لپاره یتضرعون چې الله ته ځان ذلیل قرطبی معنی کوي ويتضرعون د زراعت نه دي او ضراعت خپل معنی د ذلت فلولا ولنوا ومن لولا په معنی د حلاسه اذ جاءهم کله چې راغلی او دیو تزمن عذاب تضرعوا چې عاجزي الله ته کوي ولكن قصد قلوبهم لیکن زړونه سخت شلو په ګناهونو همیشواله کوو او ډولې کړو د شیطان ما كانوا يعملون هغه بد عمل دی نو څه چلے وکړو فلما نسوا عبد الله ابن عباس وی ترکو نسیان په معنا د څه پر خدای رسا کلا چې پرې خو دای ما ذکرو به هغه دین چې دایله په پان ورکې دي دلته بيدینی شروع کړه الله په نعمتونو راکلاو کړه راکلاو کړیو من په دې ابواب کل شی دروازې د هر شی رزق پراخه گاڑی پراخه بچی پراخه حتی تر دې اضافه هو چې مستی کړي وا بما فغای سبانی اوتو چې دې لکه علم ورکړې شوی بس ویل زمونږ خپل علم کافی دی ا د یونان فلسفي رانی ولې وی اخذناهم لولمیو دی لبغتتن ناچاپا فاذا هم پس دغه وخت دی مبلسون نا امید او د هر شینا دا معنا عدی بن زید کړي چې ابلاس کیاس توي دغه معنا مبلسون خفاو پیمانو دریم معنا مبلسون عاجزی کوونکیو څلورم معنا مبلسون چپو دلیل ته ورک شوو پنځمه معنا مبلسون د خذلان معنا ده شرمېدلیو د پنځه معنی ماوردی کړی دي په تاسو عامه معنا وکي پیسا هم دغه وخت دی مبلسون د امید او دار شینا فقطیا پس ختم شوو پرې کړی شوو
دابر القوم الذين ظلموا اخر د قوم ظالمانو د ظالم بخکندی شوی. حمدونه دی الله له رب د مخلوق دی. زمخشری لیکلی دی د دې آیات دلان د کشاف کې و ایزان بوجوب الحمد. الله اعلان کوي چې الحمدلله به فرزن وي عند هلاکت الظلمه، کله چې یو ظالم هلاکېده. وانه من اجل النعم، دا د الله د غټو نعمتونو نه دی. بې دینه مړ شو چې سترګې سرې نه کړي، چېرته انا لله ونه ویل ته به څه الحمدلله رب العالمین. مدخل کې ابن امیر الحاج لیکلي دي چې موت المبتدع فتح فی الاسلام، چې بدعتي مړ شو نو دا اسلام کې یو لوی فتح راغله. خبر شو چې پلاني بدعتي غځېدلی دی، الحمدلله الذي اصحب الحزن. الله شکر دی چې دا غم او ګن زموږ نه لرې شي. ځکه یو د رسول دشمنو الله لرې کړ، د پیغمبر حدیثو ته دی غفل عمل به پرې نه کوو. فقطع ختم شوی و دابر القوم الذین من او اخر د قوم ظالمانو. حمدونه دی الله له چې رب د مخلوق دی. قل ارایتم، آیات کې عنوان دو خبرې دي. دریم دلیل عقلی او نفی د شرک په تصرف. دا دو خبرې آیات کې الله ذکر کوي. وایا خبر را کوي که واخلي الله سمعکم، طاقت دا اورېدلو ستاسې، و ابصارکم، طاقت د لیدلو ستاسې. غوږونه دې ختم کړي اورېدل پرې نشي کولی، سترګې دې ختمې کړي لیدل پرې نشي کولی. وختم علی قلوبکم، او مهر ووهي ستاسې په زړونو باندې. یو معنا. دویمه معنا کبیر کې کوي علی قلوبکم علی عقولکم، ستاسې په عقلونو باندې. من الہم، څوک دی حقدار د بندګۍ د الله نه ما سوا. یاتکم به، چې تاسې د سترګې غوږونه او زړونه راولي شته نه. انظروا، ګوره په نظر د تعجب څرنګې اړو راړو آیاتونه د الله. ثم بیا هم دوی یصدفون، مخړوي. صدف مخړولو ته وایي د الله د دین نه. قل ارایتم، آیات کې عنوان دی. څلورم دلیل، وایا خبر را کوي که راشي تاسې د الله عذاب بغتتن، ناڅاپه د شپې، یا بغتتن بغیر د ظهور د علاماتو نه، او جهرتن یا ښکاره د ورځې. او دویمه معنا د جهرتن چې علامې ښکاره شي. دا دوه معنی دي. هل یهلکو، نشي هلاکېدی په داسې عذاب الا القوم الظالمون، مگر قوم ظالمان. داسې وخت کې ظالمان هلاکېږي، تباه کېږي. او د ظالمون نه دلته قرطبي معنی کوي مشرکون. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. دا آیات عنوان دی. جواب اول د اولني سوال ده. د ایران رسول الله ته وایي ته پیغمبر یې؟ نبي علیه السلام ویل وایي چې پیغمبر یې خو عذاب راوله. جواب، د پیغمبر کار بشارت او نظارت دی. د جنت زیری او د جهنم نه یېره. عذاب اختیار د پیغمبر کې نشته. نرالیږو موږ پیغمبران الا مبشرین، مگر زیری ورکوونکي او یېرې ورکوونکي. چا چې ایمان راوړو او اصلاح د عمل یې وکړه. فلا خوف علیهم، نه به یېره په دی او نه به دی غمجني. تخویف، هغه خلک چې دروغې ویلي زموږ په آیاتونو. یمسهم العذاب، وبرسي دی ته عذاب. بما کانوا یفسقون، په سبب د هغې چې دوی کوم فسق او بدعملي کوله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملک. دې آیات کې جواب د دویم سوال دی. نبی علیہ السلام ته ویلي ته پیغمبر یې، ورشه موږ له خزانې راوړه. ستا دې کور شي چې دروازې دا دې د سوني شي، ستا دې باغ شي چې موږ به د هغې نه خوراک کوو.
نو الله پیغمبر ته وی ته ویو چې ما سره الله خزانه نشته. خزانه څه دي؟ رزق. ما سنشته څه معنا؟ یعنی زه غریب مالدار کولای نشم او مالدار غریب کولای نشم. دا معنی قلبي کړی ده. دویم د خزانو نه خزانه د الله د عذابونو مراد مقاتل وی ما سره الله د عذابونو خزانه نشته چې تاسو باندې څه وکم عذاب راولم. او دا به خزانه وي او خزانه به وي. عربی کې مشهوره مقوله ده وای الخزانه لا تفتح. ظاهري معنی خدا ده چې پردی خزانه نه خدای او پټه معنی کې دا پرته ده چې خزانه لا تفتح دا به فتح الخان نه وي بلکې دا به خزانه تن وي. خزانه تن نه وي. خلک وایي خزانه لازم خدا غلط مشهور غلط سیاره دی. لکه د دې مثال وای دا عطر دی. دا عطر خو نه دی دا عطر دی. خدا عطر چې دی دغه مشهور خطا وایي. یا د دې مثال اکثر خلک وای فلانی باندې خفا باندې خفا باندې عجلونی کتاب دې کشف الخفا. طالبان اکثر وای کشف الخفا. دا کشف الخفا نه دی کشف الخفا دی. کله یو لفظ خطای هغه مشهور شي او تاسو کوشش کوئ الفاظ بس صحیح وایي. دې آیات کې یو سوال دی. سوال دا دی د آیات خو بل څه وایي چې ظاهر کې ته سوچ وکړئ. د آیات معنا دا ده زه دا نه وایم چې ما سره د الله خزانه ولا اعلم الغیب. دا لا اعلمو نفي ده کله اثبات دی نفي او د الله اقول د لاندې ده او نفي چې په نفي داخل شي څه پیدا کوي. نو څه معنا پیغمبر خلکو ته ویل چې څه په غیب کې ویلي یا ګورئ لا اقول لكم زمانہ کومه زد ته نه وایم چې لا اعلم الغیب چې زه په غیب نه پیږم. داسې نه وایم بلکې داسې وایم چې زه په غیب پیږم. دا ظاهر کې معنا غلطه شوه. د دې علما جواب کوي چې د لا اعلمو کې دا عطف دی په لا اقولو باندې او لام په لا اعلمو کې لام زائد دی. لا اقول لكم اعلم الغیب یو معنا ده. دویم دا دی چې دا ولا اعلمو عطف دی په محل د عندي باندې او دا لام مکرر کړی دی د صرف تاکید لپاره او معنا دا ده ولا اقول لكم اعلم الغیب او تاسو ته زه دا نه وایم چې زه په غیب باندې څه پوهېږم څه کېږم پوهېږم. او غیب دلته څه دي؟ نزول د عذاب یا جميع ما غاب عن العباد دې غیب ویل کېږي. اوس معنا وکړئ وایا پیغمبر لا اقول لكم ستنویم چې ما سره الله د عذابونو خزانه دي یا د رزقونو ولا علم الغیب دام د تنویم چې زه په غیب وپېږم او دام د تنویم چې زه په رښتیا زنیم روان مگر هغه څه چې ما ته وحی کېږي. اوس مثال الله ذکر کوي ورته ووایه نبي آیا برابر دی ړوند اولیدونکی زه دا انصاف په تاسې خولې خوځوئ ړوند اولیدونکی برابر دی نه دی برابر. ړوند څوک دی چې هغه د دلیل نه ړوند دي او لیدونکی څوک دی چې دلیل وسوي. یا ړوند جاهل او لیدونکی عالم او یا ړوند کافر او لیدونکی مؤمن موحد. افلا تتفکرون ولې سوچ نه کوئ. وانذر به الذین ويروا په قرآن باندې هغه خلک یخافون چې یریږي د دې نه ایحشروا چې راجمع بشي رب د دوی ته نه به یې دی له د الله نه ما سوا ولي څوک دوست ولا شفیع او نه سفارشي لعلهم یتقون دې دپاره چې همیشه د الله نه ویریږي یا یتقون ځان د ګناهونو نه بچ کړي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دې آیات کې ترغیب ده
موالاتو د موحدینو ته مشرکان راغلي چې سلمان صہیب بلال خباب دا غریبانان د سي مونږ تاسو نه کیږي قریش ویلي دا وشړه چې دوی دنه لاړ نو بیا بچي مونږ بس کیږي دا اکثر دا خوانین وي یره دا غریبانان طالبان دي مونږ دې سچن کیږي و د غریب طالب خپل خپل کړه الله بنده طالب ته مګوره چې دا څوک دی دې ته ګوره چې دا چا کتاب ته ناست ابو درب کتاب ته ناست دی او واقعا مې ویلې و هغه جنۍ چې ویلې و چې جلیبیب ته مګوره چې تور دی او د ونې نه لړم دی او بې پیسو دی دې ته ګورئ چې جلیبیب چا را لېږلی نو طالب ته وګوره دا اصحاب القرآن دی قرآن څه شی دی د الله خط د طالب خو د الله د کتاب خادم دی د دې څپلۍ خپل کخپېلا څکې نو دی م ویلې یاره دا سلمان صہیب بلال خباب دا وشړه ابو جهل ویل موږ داسې بیا ورسره قصه ناست یو الله وایي پام کوه چې دا کار ونه کړي ځکه دا خلک الله را بلي بالغدات والعشي د غدات عشي نه مراد سبا بېګا دی او یریدون وجهه اراده د الله د مخ ده بعضې مفسرین وایي دعا کې اخلاص لازم دی ځکه یریدون وجهه او ټول طاعات انا الله قبلوي چې هغې کې اخلاصي او د دنیا لالچ پکې نه وي مشړه هغه خلک یدعون ربهم چې خپل رب را بلي بالغدات والعشي سبا بېګا اراده دا وجهو د مخ د الله چې الله سره مخامخ کېږو نشته دی تا باندې د حساب د دی نه څه شی او د حساب نه مراد هغه ذمواري د رزق ده دې آیات کې دلیل دی ملګرو چې د طالبانو د رزق ذمواري او کفاله الله پسته قرطبي دې آیات دلاندې لیکلي دي حسابهم څه دی وای کفایت ارزاقهم او که ستاسې علماء وي او که علما شوي او که مدرسې وي او طالب راته نو میشانه چې یاره دا به څه خوري ته څه خورې په الله چې تا له درکوي هغه نه هم ورکوي که نه کله هغه دا کې هغه صحیح د قرآن تعلیم دی ښه نشته دی تا باندې د دوی د حساب نه څه شی او نشته ستا د حساب نه په دوی څه شی فتطردهم ته به یې وشړې نو شی به د ظالمانو او یا په خپل حق کې به ته څه وکړې کمې وکړې وکذلک فتنا بعضهم ببعض دا شپږ امتحانات دي چې مبلغ باندې راځي دا لومړنی امتحان دی او دا د جوماتونو د خونانو د تلي د خلکو دی کله چې ته دعوت شروع کړي دی به یو ځل چغې کړي دا ته الله ته دونه نږدې او بل څوک الله ته نو معلوم او پرون تللی وی او نن راغی مسلې کې خو داسې نه چې کنځلې ورکړي که کنځلې دې وکړې یا دې جګړه وکړه نو یو وي او د یو به شي او که سینه دې کلاو کړه هغه کنځلې کولې او تا ورته خندلې او بیا چې مقله درله نو ته خو به د قرآن د آیاتونو ښه طالب یې که نه او ښه داسې په مینه دې ورته د آیاتونه وویلې چې داسې شرنګات دې ویسته نو بیا به ته ګورې چې الله څومره دغه درکوي ملګري نو تا ته به د قرآن آیاتونه د مخکې نه یادېږه چې نه چې هلته به یې جم کې نو دا اولنی امتحان دی په مبلغ راځي دا به د کلي عوام وي اوهو به جوړ کړي مړه دین رانهی پرون تللی وي او نن راغلی او تسلي دي او فلان او فلان او دا نور خلک نه ورته نو ته به جواب وکړې مختصر جواب به کې الیس الله بعالم بالشاکرین شکرګزار خلک الله ته معلوم کېدای شي ما د الله شکر ایستلی او الله د دین د منصب ماله راکړی دغه شان امتحان مې کړی بعضې په بعضو لیقولو عاقبت به دی چې ووایي هؤلاء آیا دا مبلغین من الله علیهم الله په دې احسان کړی من بیننا په منځ زموږ کې موږ او دوی باندې دا دعوت راغلی جواب آیا نه دی الله ډېر پویا په شکر ګزارو
او کله چې راشي تا ته مؤمنان هغه خلک چې ایمان لري زمونږ په آیاتونو په ملګرو سره بد اخلاقي مه کوه ورته ووایه سلام علیکم په تاسې دې سلام هغوی به سلام واچوي ته جواب ورکړه یا دعا ورته وکړه کتب ربکم واجب کړی دی ستاسې رب لازم کړی دی یا لیکلی دی ستاسې رب په لوح محفوظ کې په خپل ځان الرحمه چې زه به رحمت د انسانانو له ورکوم رحمت څه دی انه شان دا دی من عمل منکم چا چې عمل وکړه ستاسې نه بجهالتن په ناپوهیتۍ باندې ناپوهه دی او عمل یې وکړو ثم تاب بیا توبه ویسته د دې نه وروسته اصلاح د عمل یې وکړه فانه یقینا دغه الله بخښونکی دی وبې بخښي او رحیم دغه الله مهربانه دی وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دا دویم امتحان دی په مبلغ او دا د جوماتونو باطل پرست امامان به دلته جمع شي راجمع به شي دلته نو یو به وایي ته فلانې نه منې نو بل به وایي فلانې نه منې نو اخر به ته وایي هلکه داسې وکړه راځه دا خبرې ته مه کوه توحید دی او شرک دی او بل دی زکات خبرې کوه صدقة الفطر خبرې کوه سرسایه د اختر د څرمنو مسالې ویوه داسې نور کله کله ویوه چې په دیم دا جانډې سې ولاړې خو نه غواړه فضل د رحمان او سرسایه کې مېرده کې مهربان او میاشته د رمضان دا خبرې کوه ته رالې بس پلانې ولي څه نشي کولی قبر یې نشي او بل یې نشي او بل یې نشي او بل یې نشي په تا ته به جواب معلوم شي او تا ته به وایي چې ښه دا آیاتونه ته اوس په منګه باندې لګې دا کافر درته منګ ښکاره شو دا ته داسې جنتي نو ته به ښایسته طریقې باندې دعوت وکړې وکذلک دغه شان جدا جدا بیانو آیاتونه ولتستبین سبیل المجرمین دلته تقدیر دی لتستبین سبیل المحتدین ولتستبین سبیل المجرمین دا آیاتونه بیانېږي چې د هدایت والا او د ګناهګارانو لارې دې څه شي جدا شي طریقه ده تا ته به وایي راځه ته د دې زمونږ د معبودانو بندګي کوه موږ به کله کله د الله جواب ووایا زمنې شویم چې بندګي وکړم دا خلکو چې را مدد شو ته وایي د الله نه ما سوا دا یو طریقه دویمه طریقه ووایا زه تابعداري نه کوم ستاسې د خواهشات ستا دین خو صرف ګېډه ده کله په سرسایه وراړې او کله په دفتر په څرمنو کله په یو کله په بل دا خواهشات دي زه الله منې کړی یم چې خواهش پرست کېږي به نه که شمه نو قد وللتو اذن دغه وخت کې به ګمراه شم نه به یم زه من المحتدین د هدایت والا دریم ما څه دلیل دی ولې دلیل پرېږدم ووایا انی علی بینه زه یم په دلیل د رب زمانه وکذبتم به تاسې دروغجن ګڼلی دی هغې له نو تا ته به ورشه عذاب راوله جواب ما عندي ما څه نشته دی هغه عذاب چې په جلده یې غواړئ ان الحکم نه د اختیار د عذاب مگر د الله دی بیانوي الله حق او دا دی غوره د فیصله کوونکو نه څلورم ورته ووایه لو ان عندي دا څلورمه طریقه د تعلیم ده او نفي د شرک په تصرف کوي ما سا هغه څه تستعجلون به چې په جلده یې غواړئ لقضي بینهم خامخا لقضي الامر خامخا فیصله به شوې وي د کار زما او ستا منځ کې الله دې ډېر عالم په ظالمانو باندې نو تا ته به وایي ښه چې دغه دی دا چې تاسو نشته دی نو وایي الله به کله راولي جواب وعنده خاص الله سا مفاتيح الغیب کنجین د غیب دي خزانه د غیب دي نه پوهیږي په دې الا هو مگر دغه یو الله پنځم دلیل عالم دی هغه څه باندې چې وچه کې دی والبحر او سمندر کې دا اعظم المخلوقات دي ذکر
وما تسقط من ورقة نغرزیږي د بوټي نه یو پاڼه مگر الله په عالم دی. د الله علم په جزئیاتو شته. فلسفه چې وایي چې په کلیاتو عالم دی او په جزئیاتو نه دی، دا غلط وایي. ولا حبة نغرزیږي یو دانه د غنم یا بل څه شی فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې زمیدار دانه وغورځوي. ولا رطب نلوانده دانه ولا یابس نوچه الا فی کتاب مبین مگر د الله علم کې یا لوح محفوظ کې. تاسو د علم مخکې بیان شو. پنځه شپږم دلیل الله غزاد دې یتوفاکم چې د کیم باللیل د شپې. هر توفی وفات په معنا د څه نه راځي؟ د مرګ نه راځي. کراتلې به ولې هر سار پلار مور د نکاح تړلې ها دا مرګ په وروسته خو به نکاح کنه. قرطبي لیکلي دي وای د دینه موت حقيقي نه دی مراد، بلکې د دینه په خوب کې هغه روح اغستل مراد دي. دا د انسانانو روحونه چې دا الله ځان سواخلي. بعضې داسې چې په هغې فیصله د مرګ کړي، لکه نن سوره زمر کې راځي الله یتوفى الانفس حین موتها دی چې فیصلې پې د مرګ کړي هغلته حساب کړي. خلک دوی پلانی خوب کې مړ شي. او دویم هغه ده چې فیصلې پې د مرګ نه یې کړي هغه بېرته راولېږي. د څونه ټیم چې الله مقرر کړی دی هغې پورې وخت یي بالله هم واخلي. وهو الذي الله غزاد دی یتوفاکم چې د کیم د شپې ویعلم هغه ته پته ده ما جرحتم هغه کسب چې کوئ بالنهار د ورځې ثم یبعثکم بیا م راپورته کوي د خوب نه فیه په دې ورځ کې لیقضا دې له چې پوره شي اجل مسمى نیټه مقرر د ژوند یا د رزق اثبات د قیامت. ثم الیه بیا خاص الله ته مرجعکم ستاسې واپسي ده. ثم ينبئكم بما الله خبر کی بما كنتم تعملون په جزا دا چې تاسو کوم عمل کوو. وم دلیل وهو القاهر الله دې زورور فوق عباده د پاسه د خپل بندگانو نه. الله زورور دې د بندگانو نه بر دې. ويرسلوا رالیږي علیکم پتا سبانه حفظتن دو معنی کوم. یو د حفظین مراد هغه اندامونه دي چې په انسان باندې څه کوي ګواهي کوي. هر ځای کې د انسان سره الله د طرف نه یو نماینده شته دی. دا لاس دا خپې دا سترګې چې کومه ګناه کې دا یې سبب باندې ګواهي دا حفظه دي. او دیم ظاهره معنا چې سوره رعد کې دي او دغه معنا صحیح ده چې د دې نه هغه ساتونکي ملایک دي. له معقبات من بین یدیه یحفظونه من امر الله حتی تر دې اذا جاء احدکم الموت چې راشي یو تن په تاسې کې هغه ته اسباب د مرګ توفته روح ته والي رسلنا ملایک زمون وهم او دی لا یفرطون هیڅ قسم کوتاهی نه کوي د الله په حکم کې. ثم ردوا بیا به واپس شي الله ته مولاهم الحق چې د دوی رښتینی مالک دی. خبردار له الحکم الله له اختیار د فیصلې دی. او دا الله اسرع الحاسبین ډېر جلدی سره حساب کوونکی دی. حدیث کې دی الله به فیصله وکړي لکه د سبا نه د غربې پورې د دنیا د ورځو دغه ټیم کې به الله فیصله وکړي. ووایا من ینجیکم څوک هم خلاصوي من ظلمات البر د تیارو او سختۍ د وچې نه والبحر او د سمندر نه تدعونه چې تاسو ته مدد شوی وي تضرعا په عاجزۍ وخفیة او په پټه باندې. او څه وایي الله که خلاص کړو د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین خامخا د شکر ایستونکو نه دی. څلورم دلیل وای الله ینجیکم خلاصیم د دینه ومن کل کرب د هر غم او مصیبت نه ثم انتم تشرکون به تاسو د الله سره خلق شریک کوي.
دا ډېر څلن کوئ ورته ووایه الله قادر دی په دې ان یبعث علیکم چې راولېږي په تاسې عذاب من فوقکم د بره نه لکه عاد ثمود قوم لوط قوم نوح باندې چې راغلی و او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسې نه لکه قارون باندې او د شعیب علیه السلام قوم باندې دویمه معنا د بره نه عذاب څه دی ابن عباس صاحب وایي ناکاره مشران بادشاهان او د لاندې نه عذاب څه دی ناکاره اتباع او یلبسکم یا به ګډوډ کړي شیعان د مختلفو نظریو والا ډلې شیعو ته شیعه وایي ځکه دا مختلف ډلې دي کې دي ویذیق بعضکم وبڅکي بعض ستاسو ته باس بعضن جنگ د نورو یو برافاسې د بل سره وجنګي وګوره څرنګه اړو آیاتونه لعلهم یفقهون د دې لپاره چې دوی پوه شي په بطلان د شرک او د ګناهونو وکذب به نسبت د دروغو کړو په دې قران باندې اے محمد رسول الله ستا قوم وهو الحق دا ورشتنی وتوایا نعم علیکم پتاسب وکیل سیموار لكل نبین هر خبر لا مستقر یو وقت مقرر دی وسوف تعلمون سبب چې پوه بشئ لكل نبین مستقر یو معنی ده لكل خبر حقیقه ولكل عمل جزاء او صالبی لیکلی دي بعض تفسیرونو کې وایي ما لیدلی دي چې پر غاښ دې دري او دا یاد دی وایي په چټ ولیکه او پکې دی وایي غاښ در دې ښه کېږي والله اعلم لكل نبین هر خبر لا یو وقت د کېدو دی مستقر وقت مقرر دی وسوف تعلمون سر دې چې پوه بشئ که نیک عمل دې کړی او که بد عمل دې کړی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ آیات کې ادب دې محمد رسول الله او مؤمنانو له او آیات کې منع ده عن مجالسة الكفار وأهل الفسق والبدع د کافر سره نه کېني فاسق سره مجلس نه کې بدعتي سره نه کېني او چې کله ورده او هغه آیاتونو کې غلط بحثونه کول خوز استهزاء کول ټوکې کول ته مخ واړه تر دې چې په نورو خبرو کې د ورننځي چې هغه د دې باطل خبرې دي او پیغمبر که څه شیطان ير کو نو به چې د تیار شو دلته مکه نه راپاتې کړي قاضي عیاض لیکلي دي وایم فوزیل ابن عیاض وای چې چا دا مینه و چې زه د بدعتي سکینم نو الله وای د مخنه د ایمان رڼا مباسي او رب العالمین د عمل وای نه قبلې یو هغه روایت ده من وقر صاحب بدعت فقد عان على هدم الاسلام د بهقي روایت ده عائشه رضی ابن عدي ابن جوزي هغه وای دا روایت باطل ده موضوع ده بالکل اصل نشته ده کلا چې ویني هغه خلک چې بی دین دي یخوزونا چې په غلطه طریقه نه وځي زمونږ آیاتونو کې او ټوکې شي کوي مخواړه د دینه حتی یخوزو تر دې چې نه وځي په بل خبره کې اے نبی خطاب نبی رسول الله ته حکم امت ته دی و اما ينسينك الشیطان شیطان د نصیحت کې فلا تخذ ميسارګه بعد الذکر رسد یاداش نه سره د قوم ظالمانو د الله یو حکم نه یو او پته تولګي چې دې په ځان باندې کړی چې یو مل کې نه نسبت پاتېګا وما للذین یتقون من حسابهم من شيء او نشته ده په خلقو یتقون چې ځان بچي د شرک نه نشته ده په من حسابهم د حساب د مشرکانو نه څه یو سړی متقی دی دیندار دی او یو مشرک کافر دی خسته خبره وکړه دعوت یې وکړه او هغه به ونه منو داغه د حساب نه پد څه نشته دی چې الله غ شرک په د باندې راوړي
لیکن د باندې څه دی ذکرا ده ذکرا څه معنا نصیحت ورکول دي عثماني ته وګورئ وما للذین نشته پر کسانو یتقون چې ځان ساتي د شرک نه څه پې نشته دی من حسابهم د حساب د مشرکانو نه من شی څه شی ولکن ذکرا لیکن لازم دی په دی نصیحت ورکول دیتا لعلهم شاید یتقون دی بچی د شرک نه وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا پرېږده هغه خلک چې نیولی دی خپل دین لوبې او مشغله د دین نه یې ګپ شپ جوړ کړی الله وایي دا پرېږده مسالک السلوک کې وایي چې د دین نه د دی هغه باطل دین مراد دی هغه وایي دا دی لکه زموږ زمانه کې چې صوفیان ګډېږي او ډنګ ته پورت کوي دا مسالک السلوک کې پخوا یې ویلي دي او بعضې علما دا معنی کوي چې دین په معنی د عید دی لکه ماوردي روایت راوړی چې د هر قوم یو اختر دی یلحون فیه چې هغې کې دی لوبې کوي الا امت محمد د رسول الله علیه السلام د امت دا حکم نه دی فإن اعیادهم صلاة وتکبیر وبر وخیر د مسلمانانو اخترې لمونځونه دي تکبیرونه دي او نیکۍ او د خیر کارونه هغه مؤمن چې اختر نه یو مشغله جوړه کړې ده او ډز او ها ها او فلانې او فلان او فلان او فلاني ځای ته چکر یو فلاني کار نه لاړ شو فلاني نه فلاني نه شریعت د اجازه نه درکړې وایي فلانې چکر نه تللی او په مري کې واورې ونیو نو په دې سخت جمعې کې د مري کې څه کوم په ده مرګ غوښته والله مالدار او فلانې وایي چکر لته د سوزکي په سر ګډېده او راولې د مړ دی او شهید دی مړه د ګډار د څه شهید دي سره په ناشنا زمانه کې موږ پیدا شوي که هر څوک بل مړ کي دا غازي دی او که هر څوک مړ شو ته شهید دی مشرک بېدینه یاره و ډېر بختور و د جمعې په شپه مړ شو د جمعې شپه باندې خو ټول خر هم مړ کېږي سپی هم مړ کېږي جمعې شپه باندې مرګ پیداناک دی خو چې چا کې توحید وي او چې توحید تبکې نه وي که نه د جمعې شپه نه که د عربې په ورځ عرفات کې مړ شي هم ابوجهل سره اوچتېږي دین ضروري دی مشرک به وي داسې به وي چې د شرک بوی به تیز خېږي او دی به یاره ډېر برکتي سړی دی ښه او ډېر ځای دی د تندي کې جنت ښکاري وي تندي کې جنت نه ښکاري په جب کې د جنات صاحب لوټ ښکاري نو دا اوس هغه راوباسي په څه چل وایي مخ دې د جنتي دی او داسې لکه پرون ناپله ورځ چې جنت فردوس نه راغلی او څو ورځې وروسته ورته بیا دا مو وویل چې لکه جبریل چې وزر باندې کېنولی مشرک د مشرک په قدر نه کې د بېدینه به نه کې وایي صحیح ده مشرک به مو جمعې په شپه مړ شو برکتي و د جمعې شپې نصیب شو موږ ډېر سپین لیدلي دي جمعې په شپې ګاډۍ ووایي او ایسته یې مړ کېږي نو موږ سپي ته اوس شهید نه شو دی جمعې شپه هغه چاله ده چې هغه ایمان یې کړي د جمعې ورځ وذر الذین پرېږده هغه خلک اتخذو چې نیولی دی دینهم خپل دین یا دینهم اختر د هغې لعبا لوبې ولهو او مشغلې او دوکه کړي دی له الحیات الدنیا د ژوند دنیوي وذکر به پند ورکوله به په قرآن باندې ان تبصل نفس یو څو معنی کوم شپږ معنی موردي کړي دي یو معنا ان تبصل نفس ان تسلم نفس چې تابع شي یو نفس دویمه معنا ان تحبس چې بند شي دریمه معنا ابن عباس کوي ان تبصح چې وشرمېږي څلورمه معنا ابن زید کوي ان تؤخذ بما کسبت چې په ګناه باندې ونیول شي پنځمه معنا قلبي کوي ان تجزا نفس چې بدله ورکړې دي شي یو نفس له او شپږمه معنا فرا کوي ان ترتحل چې ګرو او ګاڼه شي یو نفس او تاسې معنا وکړئ وذر الذین پرېږده د دعوت نه وروسته هغه خلک اتخذوا دینهم
چې نیولې د خپل دین لعبا لوبې ولهوا او مشغله او دوکه کړي دي د الحیات الدنیا ژوند دنیوي وذکر به ان ورکدای له قرآن ان تبصل نفس چې راګیر نشي یو نفس بما کسبت په سبب د کسب دي معنا الله تبصل یا ان تحبس بنار جهنم چې جهنم ور کې را بند شي لیس لها نبی دیلا د الله نما سوا ولی الفردوس ولا شفیع او نسپارشی وان تعدل ک جرمانه ور کوي کل عدل پورا جرمانه لا یؤخذ منها اغسته ورته نشي اول خو قیامت کې د جرمانه شریله نشته کله خو یو کپن ستلې او کبل پر ورین کی نو نه به غسته شي او نه به قبلولې شي تی اولئک الذین داغ خلق دی ابسلو چې غیر بشي بما کسبو غیر شوی دی په سبب د کسب د ګناوونو د دی لهم دویلا شرابون سکند من حمیم د ګرمو کو چې قران دا غي بارکه وی کلمه بولو بس فقط تمام وعذاب علیم عذاب درناک دی په مکانو یکفرون په سبب د هغه څه چې دوی کوم کو پړکاو قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله دې آیات کې دا اندعو استفهام د انکار لپاره او دا رد د مشرکین باندې اے مشرکا زو ساغه چا تر مدد شوم چې کراوي بلم پیدا نشي را کول او کراوي نه بلم ضرر نشي را کول او کدا کار وکم نو سبا په فوند واپس شم یعنی مرتد شم او الله یو مثال ذکر کوي کله استهوته الشیاطین استهوته ګډوډ کړي او بیا خپل کړي هغه شیطانان مثال دا دی یو سړی د مرګرو سره بهر صحرا ته ووت مثلا یو بنځ شپږ مرګري روان شو چې راځي شړې صحرا ته وځو چکر کوو کله چې روان شو لار کې په یو سړی پیران شیطانان مرګي پیران نو کله یو خوا ورسې یو کله بل خوا او صحیح لار ته خطا کی دا مرګري ته وای الګ په سم لار سره د باندې به پیران راشي غرب شیلته وګورځي اغزه ته وګورځي الته وګورځي نو دخرن هغه څوک اوس تطبیق وکړي چې غیر الله ولی او شفیع ګڼي او حاجتونو کې تر مدد شوی نو دا د مشرکانو د سینې ولې لکه دغه بل لیونی چې پیران نیولې دغه لیونی ته دا نور خلک وایي په سمه لار راشه دی مشرک ته موحد وایي توحید ته راشه لیکن په هغه سړي پیرانو داسې اثر کړی چې سمه لار باندې نشي تللی یو خوا بل خوا یې غورځوي نو ګمراه پیرانو مولانو د ده په دماغو قبضه کړې ده د توحید د خبرې ته بالکل غوږ نه ږدي دا مثال الله ذکر کړی دی کالذي په شان د هغه سړي قل ووایه پیغمبره اندعو آیا موږ را مدد شوي یو د الله نه ما سوا هغه چاته لا ینفعنا چې فایده هم نشي راکولی ولا یضرنا او ضرر نشي راکولی لا ينفعنا إن دعوناهم ولا يضرنا إن لم ندعوهم ونرد او واپس بشو پخپلو کندو پستاغنا چې الله راته هدایت کړي وڅوک مرتد شو کالذي پشان دا غسړي استحوذ الشیاطین چې ګډوډ کړي بیا خپل کړي هغه شیطانانو زمکه کې حیران چې د متحیری له اصحاب تدسنور مرګري یدعونه دل دعوت ورکي الى الهدى تنا چې هدایت تراش او دې بيخي ګډوډ دي جواب وایا انه الله یقینا دین د الله هو الهدى دا کامل د هدایت دین دی و امرنا من ته حکم شوه لنسلم لرب العالمین چې ګردن کیدو د پاره د الله چې رب ټول مخلوق دی او دارا ته حکم شوه چې وان اقیم الصلاه چې پابندی د مونږ وکړي او دارا ته حکم شوه وتقو چې د الله نه ویریږي
اثبات د قیامت. وهو الذي الله غزاد دے الیه تحشرون چې خاص الله ته نه بل چاته الیه رست تحشرون پر متعلق ده. تقدیم د ما حق او تاخير حصر او اختصاص ذکر کوي او ځکه دا جاری مجرور ده او جاری مجرور ضرور دي او ضرور بمنزله المحارم دي يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره او دا ځکه ضرور بمنزله المحارم دي. ستاسې باسولي لیکلي دي چې داسې یو شی نشته مګر هغې ته ظرف عارضي یا ظرف زماني او یا ظرف مکاني. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق دا لسم دلیل. رب هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق. بیان القرآن کې معنی کوي د پاره د فائدې. دویمه معنی بالحق لاظهار الحق چې حق ښکاره شي. خلک وایي دا ځمکه اسمان د چا د مخ نه پیدا دي، نه دا د حق دپاره پیدا دي، نه د چا د مخ نه دي او نه د چا د څټ نه دي. پیدا کړي دي الله اسمانونه او ځمکې بالحق د ښکاره کولو د حق دپاره. ویوم په کومه ورځ یقول چې الله وایي کن شفه یکون هغه موجودي. بس دا د الله قدرت تامه دی، تکوین د الله صفت دی چې الله وایي یو کار ته کن شه نو په یکون هغه موجودېږي. هغه شعر مې ویلی و فإن الامر بین الکاف والنون. د الله حکم د کاف د کن او د نون د کن د منځ کې دی او یا په یکونو کې چې دا کوم نون دی د هغې او د کاف د کن منځ کې دی. جنون منك أن السعي رزق ويرزق في غشاوته الجنين. ویتلې ونی چې ته منډو کې رزق دی، هغه د مور په ګېډه کې چې پروت دی تورتم کې هغه له څوک رزق ورکوي. جرا قلم الخزائ بما يكون فسيان التحرك والسكون. د تقدیر قلم روان دی چې څه الله لیکلي نو حرکت او سکون پکې یو شی دی. اوږده قصیده د اخر کې وایي فإن الامر بین الکاف والنون. ویوم فکما ورځ یقول چې الله وایي کن شفه یکون هغه موجودي. قوله الحق دا قوله دا اصل کې قوله الحق د اضافت د استغراق دپاره وایي. معنی دا ده هر وینا د الله الحق رښتینې ده، د الله خبره کې دروغ نه وي. وله الملک د الله اختیار دی. یوم په هغه ورځ ینفخ فی الصور چې پوک وشي په شرفیلۍ د اسرافیل کې، دغه وخت کې د الله اختیار دی ځکه د خلکو حکومتونه به دغه وخت ختم شوي. د الله صفت ده. عالم الغیب عالم دی په هر پټ د مخلوق نه چې کوم شی دی الله پې عالم دی. وشهاده الله عالم دی په ښکارو په پټو هم الله عالم په ښکارو هم الله عالم. وهو الحکیم الخبیر دا الله دی د ډېرو حکمتونو والا او الخبیر ډېر خبردار ذات دی. حکیم ذات څوک دی؟ الله. نو خبیر ذات څوک دی؟ الله. مقام پورې درې بابونه ختم شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر دې ځای نه وروسته څلورم باب دی. تقریر وکړئ انشاءالله. اللهم صل يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن.